په بلوچستان ایالت کې چې زموږ د افغان کډوالو 10 کمپونه یا ویز دي د دغو ټولو زده کوونکو او والدینو ته زیری ورکوو چې د یونیسیار د ادارې د خوا څخه د اول یا د کچي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې هغه زده کوونکي کالوکان دي که نجونې دي د دوی دپاره نغدي پیسو پروګرام پیلیږي چې دا اوس ښوونځیو ته د یونیسیار د خوا او د سوسایټي د ادارې د خوا څخه پیغامونه ورکړل شوله چې تاسې د خپل کچي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې چې کوم کالوکان دي که نجونې دي هغه زده کوونکو نوم د پلار نوم او ټولګي او د پلار د پیوار کارت نمبر او دارنګه د موبایل نمبر تاسې ولیکئ او بیا کوم سافټویر چې دی هغه سافټویر ته بیا اچوئ او در څو یونیسیار او سوسایټي په دې اړوند باندې در دغو افغان کډوالو زده کوونکو پورې خپل امداد چې کوم ورکوي هغه ورسوي. نو زه د یونیسیار د ادارې او سوسایټي افغان کمیشنریټ په دغسې سختو حالاتو کې چې زموږ د افغان کډوالو نیول هم په سند ایالت کې شروع وه دا د خوشحالۍ زیری ورکړل سي. زه مننه کوم دارنګه د پاکستان د اسلامي جمهوریت مننه کوو چې زموږ د افغان کډوالو سره د تیرو 4 لسیزو څخه خپل په غېږ کې ځای ورکړی او یونیسیار زموږ د افغان کډوالو سرپرستي کوي. خو یوه د ګیلې په شکل د یونیسیار مقاماتو او چارواکو ته دا وړاندې کوم چې افغان ښوونکي چون تاسې پاکستانی کورکولم ورته شروع کړئ ذمهواریانې یې زیاتې شولې مخکې هم موږ پر دې باندې میسج چلولی وو او په لیکلي شکل باندې مو د یونیسیار د بلوچستان څانګې ته خپل درخواستونه وړاندې کړي وو دارنګه مو سوسایټي ته وړاندې کړي وو چې زموږ د افغان کډوالو ښوونکو او څوکیدارانو تنخوا چې ده زموږ د کورنۍ کفایت نه کوي نو په کار دا ده چې تاسې زموږ د دغو افغان کډوالو ښوونکو د تنخوا دپاره هم کار وکړي. د یوه زده کوونکي ته چې دا اوس تاسې کوم امداد ورکوئ د دغه 50 زده کوونکو امداد که تاسې په کال کې ښوونکو ته ورکړئ د ښوونکو دپاره به د کورنۍ دپاره د بچیانو دپاره به د یو ښه خوراکي توکو کفایت وکړي. دا اوس فعلا زموږ د چوکیداران چې هم زموږ د ټولنې غړي دي زموږ د ښوونځیو کارکوونکي دي هم د ښوونکو ده هم د سرښوونکو ده یو سرښوونکی د یو سکول منجمنټ ټوله اداره چلوي د هغه تنخوا د یو ښوونکي څخه د ډبل شفت څخه 400 د 200 روپۍ زیاته ده. نو په کار دا ده چې تاسې د دغه زده کوونکو باندې چې کوم مهرباني وکړه دا رقم د ښوونکو باندې هم مهرباني وکړي.